استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله د شیطانانو نم پامان کو ساتي او د عورت د باندې په خندا خوشاله باندې تیر کیو نازک لوري راشه کنه بچیو او چې په کو کې شیطانان هغه وسنګ نه ساتي وایي دا غټ شیطان دی کنه یو شیطان یم او چې کنه زما شیطانی استاد په کوم کې ضرورت ما کوم شیطانی وکړو بچی یو د پاسوم نه پاسي پاسولي باندې وکنه و به ګرمه کړی او د سوم په کړو ټول اولاد به ودا سګرځي مونږ او دست نشته یو مخلاستم ندی وینځل خدای تعالی ظالما خلک مخکې مونږ کی بیا د قران پاک تلاوت کی نو بیا راځي چوس کیو چې بخښه دا به تمو ایول سولله تتلی په دې وروړي دي چې دا کوم څه نه وروړم ابل وتلی کنه دا ته پته لګی نو د دوړو یو سلاله والله کمانه تاسو کوي حقا یو په داسې ځای او بل په داسې ځای نو د ګل راست هغه به خامخا میلی ته ځان رسول بچا غانو مل ځان جنگي په دې غمه وړي دلې دی په سر نه خارخ ولګي پته نه لګي چې هغه ماشینه بغیر زور راخې خارخ په نه لګیو چې دا کاله تل شل ورځې ویندنه د دنیا سپګری پکې یو دغه وګړه کنه غوځم پاک بولا ما دې ورځه ورشد خشاک مشاک روړه پسې در لګر مې کم ځانو پسې کېدم دغه وډیانو کوي منګي ورول کنه او کړه گیشته نشم زما د رزو نشتی بچ خنور سوال لګو چې لوسره نه ګرمي وبګانې موړه چې کارونه کولو نو په کار باندې انسان حق کوي ځان ته هم ګیس لګولو روزانه به ځان لو بګرمولیو یا خبره کوه دا خو چې کله زما خزه راشي کنه ته به وګوره مال به د وبم ګرمي مال به کې پانی په وخت وروړي مال به روټین تاري زما کپړې وځي ته ته خپل جوړاوات ته چې په بوجه کې چوره کې کړي نه کستا خزه دې کو ته واله کنه زما بیا په دې کور کې ځای نشته یو یا به مې جمعات کې شپې او یا په غاڼه کې یو زه هم دا غواړم کنه ما خزه راشي او ته غاڼو ته شپو ته لاس کې یا په جمعاتونو کې پاتې کېږي او اے داړې دي خورشه سپنګي کې سدي وي سمیم ندی وی ما چې زما خزه راشي کنه ستا خدمت وکړي آرام شه تاسو خدمتونه کوو خزه بس تاسو خدمتونه ورلو کی ته ونه کا ستا پلار دې کنه ولا کوم مرلنه سکه کله راځي ولا خدمت کوي السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علي روزانه په خیر علي السلام علیکم خیر وانه یا غیر دې ته کوه خپه ماسته کې مات کې کمزورې ما څنګه ما په خیر جوړي وټونه بغا ټیک ولا ان شاء الله پوزیشن دې خراب کې کاکاجي وټونه ته هغه خپه درس کوي ان شاء الله نه صدر کړی نه خپل پی تاسو کته کوم سمې دې ویلي ول خو لګي کاکاجي څنګه کور کې خیر خیر دې بچی ټیک ټاک بلا تاسو راغله یره راخه مې ضرور سوال جواب کړو دل راځم ها بس سوال جواب راځي څه خو نه راځي کنه نو بس کارونه دي الیکشن دی او منډه ترلې دي تاسو ته خبر دي ورو کوم ګزګار نیوي روزګار کله هو شکر دې چرای دي وای وروړه تمہارا دې لپاره اوسې کنه تاسو نه یو صلاح کولې یو زمون په دې ګوان کې ډېر ښه خلک دي او زما د لور دې رښتې پسې راځي نو تاسو مې دا صلاح کوله چې دا ولا ورکم وکنه تا د خدای خوشاله کی ز تارورو غړلم خدا خلک څنګه خلک د جنې ما خپل زویلا کوله خدا ما زوی لګلو پر دی ځکه نه کوم تعلیم ابتدا خدا خلک څنګه خلک ته خدي خراب دي دا لور دې ګور غرکوا ما زما ګوانډیان دی او ما سره ډېر وخت تیر کړی دی ها الک چې کوم دي ساده ګل شانت کې دی او ډېر ښه انټیک دی او که کاکاجي وې خامخې ځان سره راوله ماشومه سره کور کې ونه یری نه راځي با خامخا به پلار سره راځي تر کرا راځي بس زه به لا دلته مغې پورې ځای یا خوري ته ماته دی وایه کنه ته پتا باندې جنکو دا خبرې ولې داسې ښې لګي په ما خو نه لګي زه داسې لږ مېلمه دوست غونډه کېم که نه زما مېلمانه ډېر خوښي نو چې نارینه راشي نایي ته خو بد ګوري هغوی خو دې تنده را پرې نه خو مونږ عرضه کینو مې کوم عمره دی لګیا وي د خبرو پسې مخه موړه بس خدای روسه په خیر راول چې هغوی راشي بیا به خبرې کوو نورې داسې چلو که چې پاسه د کټ دامن سپرې ده او لاړ شي لکه سود سودا هم راوړه او که نه رښتیا سودا راته یاده که چې هغه راوالم د دوکان نه بیا به مې ورور سره ناست یم ډېر وخت پس په یو بلینو چې بیا ډېرې خبرې وکړو داسې چلو که چنچور راواله او یو پوس کیک وسر راواله ا منچي راواله چې منچي مله په صحیح او غوړي چینی څه کم کوس خو نه نور څه برابر بس دا قره وره لمزه زو ورتم دوکان څنګه خو نن روټل سره غوخه چرګوټي سره خاطر دغه فرمان چولو چولي چراوال نه نه شپه به کې شپې لا برازي بیا به بیګال هر څوک ولا پروګرام لیکو او به شیزا خزه زوارلم یزیه د په دا وخت د چرګوټي زکه مو وایا ویم په دغه
چڼو باندې موږ لم کلمې څښا کړې اکثر بیا کلمو کې دړي ګورې زه خو تاته یو خبره کوم ته خو زما ټول ما باندې ګورې ګرانه مې خوا تاته به ګورې یا پچې یا نه یزویه په مام ګرانې زمام خورئ تاسو دغه کور ته ګورې رښتې راځې راځې که نه خو دا ګورې ټیک خلک نه دي دارونه سپک ډډ دي او دغه جینۍ هم ګورې لارو کوڅو کې خلک سترګې وي الله یې دا کوږم مخ مې یاد کا ته ماته د ووایه ستا ورسره داسې ژوند شو چې ته دا وي د قام قبیل نه خبرې چې دا ښه خلک نه دي دغه جینۍ ما نه دا کې پیسې هم قرض دي یاره د چولیو په بهانه ګورې ما دیدار لم روزي او ما کور کې خبره کوم دا ما نه کوې ګورې دې زوی ته یو چې په قلار کښېني نو ګورې ټیک خلک نه دي دا چین لري دغه زامن هم ګورې ټیک نه دي دا زامن یې غرونه خبر نه شي الله دې دا کږه خوله خوري که زما مخکې خو دا خبره وکړه که د ګل خان مخکې دې وکړه نو اوم دې خوري نو چې دا مخکې نه ټیم ګورې چې بیا هم بیرته شرموي که نه نو هغې نه ښه دا ده چې ورشه دا رشته پرېږدې زه به خیر ځان وکړم زما ورسره مخکې نو د هغه دپاره ښه نه ده او ستا دپاره ښه شوه ما ورسره حساب کتاب مخکې پاتې دي یاره د څه حساب کتاب وي خو چولو حساب کتاب وي زه به یې درکړمه څه وجه کې څه داسې تکړه راغلي بیا هم دا خولې باندې لاس کې دغه هلک دن نه دی هغه دې په کړکۍ کې ګورو سپله مخ سر مات کي څه نشته راځه راځه هغه پې هغه ستا خور پرېښوده اچھا پرېښوده ولې موږ تاسو داسې بې شرمه ښکارو یا څه سپک دټو نو تاسو کې دا یاسې دي یې سپک دته څه نو دا یا موږ تاسو نه زده کړه کنه تم ترور نه دی د یو خانجانه نه یو अरे के चाटे मा पैसे पटी पटी खबरी के उडक वरे कुठे काय बाटल्या अगदी बाट खादा मुंडा टोळला نه څه خبره یې تاسې کوله پاتمه ده کومه کوګه بیا یې زوی د رښتې انکار چې چاته وکړي که نه او پښتاني نو په هغه اړه هم نه ګوري او چې تا ګورم نو جمعه په چهارشنبه دلته ناست دي تا کې عیاش شته څه دې ته دې दिली मुले पशान मग ब्या गली पाडे उडा مې خبر ته غوت کېده لیلا په خیر علي ور اخیستنه مو چې لورې زه دا سو زه ور باندې زه لالا زه یا الله شکر دې رور خو مې راغی جام دې جار شکر الحمدلله ساده ګل ګورې په سادو کې تیلې داري دوکه دې نه کي زما وروره دا هغه ساده ګل نه دی زه به د سره ستا ملاقات وکړم او ډېر ښه انسان دی او ډېرې ښایسته خبرې کوي یو خبره ته کوم ګور یو خو مې د کلي مشر یم ناظم یم هر الیکشن ته ولاړم په شرمونو مونو شرمه دا خلک په ما تخې خلک به درته ښیم زه به ورته ټېلیفون وکړم چې هلکه زما ورور راغلی دي او تاسو که دودي میلاویږي رسره یو دا کوم ملک چې دا غواړي که نه د هغه یو خور دی ماله ته خدای ومنه په خدای باندې هم ته غلی کښېنه یا هغه وغواړه ما نه ماله تاسو هغې تاسو خپل ځان غم ته ځه به وکړه ما ورور مې فیصله روانه ده داسې کار دی که نه یو چې زما دا زامن نه دي دا دواړه لیونیان دي زه تا بوزم هلته کې د لود د رشتې خبره به کوو ټیک ده د مالچې خبره به پکې نه کوو نه به د هغې د جینۍ ورا زما خبره سوچ وکوئ دا چې مات چې غاړې لځي وعلیکم سلام وراره بخیر څنګه یې بچیا خیر راځه کېنه دا دواړه لیونې شوي دي ګورې کېنه راځه نه وله مونږ رشته ورکوو او نه یې مونږ کوو ته سم کېنه دا زما د خبرې دي کېنه خپله بچې ته کټونه یې داسې اچولي غلی کېنه زه د مشر دی او ما دې لپاره راوستی دی ته د کټونه نه داسې راته شو خو یو پټي په سمه لار باندې راځه که نه همیش دپاره په ګډو وډو لارو روانې نو بس داسې خبره ده چې دې خبرې ته ګورې زه تیار نه یم ته راغلی الله دې ستا ډېر قدر وکړي خو زه پکې نه یم په دې رشته کې نه پکې کښېنم او نه وله ورکوم چې ستا هغه جینۍ ګورې ګورې زه ماړه تا رانه جینۍ ونه کړه تا به جینۍ ګورې ولې زه به پکې د بازګل کوڅه کې بس زه باسې ګرځم حاله به شمسرحمانه کڼه ته وکړي که نه ځانې ما تا سره ریلې لګیم زه ماړه د کڼه ته به وکړې کڼه ته تا سره جوړېږي ستا دې داړو سره جوړېږي اوس خو دې راسره هم دغه ډېرې ګټه جوړه شوې ده تاسو که د مشر کشر خاطر شته غلی کېنې مړه بې غیرتو دې کې د مشر اړو خیال او خاطر نشته او نه پکې عزت شته دا ډېر بې خاطره دي ته هم خفه کېږه مه ته هم دغسې پلار خاطر نه کوو ځکه نو دغسې سپکې چې څه کوي هغه به پلار خاطر کړي دي خو دې کې خاطر نشته دا د اوسنۍ زمانې هلکان دي دې د چا خاطر نه کوي چې څه کړي مه خبرې بې دا کړي تا پلار سره دي ودې لیدلو نن شرمېږه دغسې ټوپۍ هم د سره مال دا د مینې نه کړي سره وګوره دا د مینې نه چپ وګوره سیده سره دا ما سره مینه ده مشر مې ګڼي دا څنګه مینه ده ټوپۍ یې راواخېسته او شکور یې ته په سر کړ خبر نه دی خیر دی نه خبر را لري کوم اولی بولی کا ته ورته ووایه فاطمه ته ورته ووایه کتریا ما دې یو وار نسوار راوله ته سره خبره ورکوله دا څنګه چلې تاسو نارو لراغلي خدای بیرته نارو بازه الله دې په قهر اخته که د مشرانو مخکې خلک دا چلونه نه کوي دا خو خبرونه شه د خاپیرونه شل
مش تفهم الناس یو ته نه سوال راکيو نو بده سي خبره دا یو نشه کوم نه پودرز کوم نه چرس کوم دا یو نشه دا خو راته پرې دا وکنه چې ستانه په پټه کوم نه خانه دا تاسو د مخې کومه نو زم چې تاسو راته سمو آی په دې سم پکې مرکب دا مانو کوله نه سره وو دا څنګه خلک دا خو څنګهيان دي دا ما سم پکې تابع کړ پرې دې ما کینه وته انا ما خوګه میراته کا د پیښ پشان شکل یو کینه کنه یو ادب ته کیسه رسته نه یو به حیا دا ته دې لرا وستم بیجته لرا وستم مړه هغه خو په غزار نه کې خو ته یو پټی را چپړ راواله رضوان دی مخ یو دا څه کار کنه دا خلکو تعلیم کوم خلکو تارین کې سره پاره ترې دا سره پاره کې چلې نه نه ورکوي ولا نو هغه کړو چې هغه دا پوګ ویني انو جو بمونګه هغه خو مونږه دوه پیری راغلي دي زه چې په مشر پسپینه کې راغوي راځم دا خبره دی راشي چې به وګورم بیا به هغه نو کوډینو دا ته کېدا دا چې خو نه جو رنګ به تو کما راوي غواړه دلته دوه پیری راغلي کنه اوس پته تا الته ځان ته کوم چې زم ته باندې ته سره باتر راغلی نه زه کوم چې زم مشر فنګری سره دا ته وای چې تبا خلک ویني دسه وای دی یاره خلک دلته راغواړي کنه نه نه مزه ولا دغه سي ستاره خبره مې خوخه ده نه بزي دي د پښتون سره دي دله به خلک راځي الټا یې الټا خبره خبره مکه وته خو تکینه کنه کو تا تکینه کنه یو ګوره ته مشري خبره الله پاک دې ګوره دماغ در کړی دي اغه دلته راغلي دي اوس په مونږ الته کلال شو هغه لک به مو ویني پلان به مو ویني کو به مو ویني تاسو کې پدې کوزا یا دوی په خو دي یو دادا دا دې باندې شکرې ته ورانه د خواخه د لاستا دا کېره کما تر کار بنا لو ګوریا کور نه باندې پیوشل دا سکه او دا سي دا د پيولو خېره او دا دا غلبې له اورته چړې داسې دا چې د ګلخان په شان دی داسې دا د خوري کا غدوري خلره لماتي باقي ما دا نه غوټ پیش په شان سرګي نو چې څه تکینا تاسو څنګه هغه تکینه پاره اته او دې تلم ټول راشه دا دې دې دا زمونږ د غنمو د دانو د ټول لپاره دا کېدا او خوازي په دې د میراث پاتې بدل ته کېدا راس چې په دې چیز نیس کوم غري زخه دا چې کله کاکا کېنا چې تاره شیطانی کاری ته به کې کېنا ولی سوټه کې الله دې به خو باسه سوټه نه کومه دې کیږي دا ماما چټنی خو راغله چټنی کومه هغه دا خارونو دې ټکا ټکا راغی شي نو ستا د خپل بچ ته واک شي امور دې ته ادب نه خولیا اسه ته دمسه جوړه شي دا خواري را سره نه را کړي کته سره خواري کړه راغي بلکه زما په شان دوه ګوتې مخ راوتی ما به خبره مکه خای هغه زوی کوم ګول دولی خو هم زمانه زیات دي کنه څنګه راغی دوړه روړه یې ما ته پته لګي دوړه چاړیان یو راځه روغه راځه الله دا خو خلک را سلام علیکم وعلیکم سلام لیشي خو دې راشه رور مې برابر راستنی مشي لا څنګه خیمه کېنا وای کنه رور څنګه مدار تو وای لالا چې هغه واره مې څه شو رواره دې دل نری اوس پروزي ها چې دا نه خبر څه کوي رو بزي ته څنګه یاره خیمه مې په خوده یقینو کلاله چې هم ډیر مې پرې زړه راوړې دي و هم دا راته وای کنه ته خو زمان عمر کې ډیر کشرې کنه او ګیره بالکل سپینه نه دا ولې ما په خاریه کې ملاله وخت تیر کو او چې په خاریه کې سو کم وخت تیر کی کنه نو بد دی غمونو والي ما دا ګیره مې زکه سپینه شوی ده نه ماړه دا خو ځکه نه مانم چې په خاریه کې ګوخرم وخت تیر کړي ته ورشه وګوره څنګه سور سپین دی او تا ته وګوره کاکا جی دا سکار چې زما د پلان چې دا کراچۍ کې د ټیرون کارخانه کې کار کو ها نو هغه لکه د سپیمو کې ورته نشو هغه سره د نزله شو نزلې سره دا ګینس کړی شو دا خو جنرا پټ بیا رااله او دا رامې د ارسن خدموي دا خو ما پسې چیړ شوې ده وای هویس په پلماتي را پسې ټول ته رااله وای دا ټوکټي پلار یې راوسته یار وره دا ماشومان دې دوی پسې مزه
ښه نور وخت یې ښه پاس شو یاره وایم ډېر ښه وخت مې پاس شو لالا وایم دا راته ووایه که نه چې وخت ستا څنګه تېر شو شکر دی ښه سور کې حال الحمدلله بس وخت یې پاس کېږي ښځه مې خدای را عزت را کړی او زوی مې هم ډېر ښه دی دروغ یې خو په لړزان یې وخت تېر دی یو ټیم یې له بل ټیم یې نه دا څوک دی دا څوک دی زه د هغې دا مې د خینې زوی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله دې هم را زلمي شوي دي زه ستا لور هم پېژنم دا چا وړه وه د هغې وخت نه دا پېژني ده راته ووي هغه دونه لورې چې هغه غټه شوې وه ما یلاله یم برې په دروغه دې مراته رنګ نه کوه په خدای یقین وکړه د ښاري دونه غمونه یې که نه چې بس مصروف شوې پکې بس بیا به موبایل یو شي ته هم نه جوړېږي یلاله په آرام کې نه ته سی انجینیر وې خو د ټیرونو کاروبار به دې کوو نو په هغې کې تا سره دونه ټیم نه میلاوېده چې تا مونږ ته رنګ کړو یوه په تیاره به تلمه او په تیاره به راتله بروندار وایم یا ښځې دا پیسو چې څوک خوند والي که نه د هغه نه رور خور بیا پاتې نه تا خو د پیسو خوند اخیستې دي په بکس کې چڼا شروع کړه چې ته یې راواده نه شوې چې خیر زکات پکې ورکړي نو خیر زکات به څه ورکړمه داسې کار دی چې خلک خپل ځان ته ګوري کله کار وي او کله نه نو که پیسې ما سره خدا مې ګور کپن نه خري که ته دغه یې نه ملاله اوس کلي ته راغلی یم غم خادي به کوو اوس بلکل چېړه په دغه چې روغ مې ولیدې که نه د مور روړې مې ما یې چېرې زما د ارور زوی ویلم ډېر نه ته داسې په سو کې پروت یم چې ارور به مې کله راځي چې په دې کور راننوتم که نه دغه پلار نیکه زوړ دور راته رایاد شو دا زړه مې ډېر دغه شو وایم اسی کاکاجي وایم ډېر زیات کمزوري شوي همداسې کار دی یار ویرې چې بار مزدورۍ پردی کوې که نه او کارونه کوې نو دا خو پکې شته که نه دا خو ژوند دی کله ښه او کله خراب زمینداري کوي لورې که داسې کې چاچي زور راله مه کوه ګناهګاری مې زه به تا له زور کوم وایم ډېر ویرې مې څه سبق ویلی دی که نه یې خو ډېر تعلیم کړی دی زه یم که دلته دې پښتونخوا کې مې چېرته نوکره کړه نو بس زمین به پې لږه سات تېر شي نو بس خدای به وکړي خو داسې کار دی چې ورته وایي لږ په پرده کې ګرځه دا خو زمونږ ګوره 400 ده خلک داسې نه ګرځي لکه ادا چې څنګه ګرځي ته راشه ښځې په برقو کې ګرځي کاکاجي داسې کې زه خو په صادر کې رالمه زه خو ستا په کور کې ناست یم زه په بالهانه کې خو ناسته نه یم ما ته وګوره زه به خبره کومه ازور دي ګر خبره د بیخ او سوټي به غورځي که نه زه سما چې څومره خیال دي ستا د خینې دا ازمې چې ته په پترۍ کې لوی کړی دي نه نه هغه تمیز یې ورته نه دغه نه داسې کار دی ای لورې دا خبره مې ته ځکه وکړه چې دلته ګوره خلک داسې سرتور سر نه ګرځي ته ما ولیدې په لار کې چې د پلار سره را روانه وي نو ته ما ونه لیدې چې دا سر دې داسې ببر کړو را روانه وي نو څه وکړمه سوچلو په ټوکه سر مې واچوله او هغه مې د سره وښویېده چپ که دا خوله دې بند ساته که نه نو ماشومه د خیر دې پی به شي که نه یا ښځې لور خور ته چې دې وخت دا قلونه خیر او سبا به راپسې خلک ډنګار کوي و به چې پلانکي ویره او د پلانکي لور داسې ده خیر دي چاچي دې تر سره مې جګړه مه کوه دا مې نیکه ته تلو د هغه هم خوله سپکوه خیر دې د بچي خیر دی لالا په کراچۍ کې وخت تېر کړو د دې د اصولو نه به خبر شي په خپله به پېښ شي وایم د کراچۍ دا ویزونه به رومال ته ښخ کړو دا دلته ځان سره مه راوړه دا مې واوره چې بیا راځي چې زما دا ویره زه په دې ډیزاین ونه وینم نه بس بیا به نه راځي بس بیا به همدا دغه دا کراچۍ داسې استنبول چې کراچۍ خو دغه په بلاکونو کې داسې ورور کراچۍ ویم چاچي ستا د دې خوی څه نوم دی دا راته ووایه نادان یا ویم چې د نادان په ځای د ډیران نوم ایښی ښه وه پکې عقل در کې نشته وایم چپ چې هغه زوی مې څه شو ګلخان څه شو دننه دې اپوچان دننه دي ګلخانه مې څه شو رندار ورته راواز که دا د سپین کړی چې قندر په شان مخ دې وینې دا خوله دې لږه بند کړه که نه ته ګورې نه چې مېلمانه دي او ته بوتلې شروع کړي دي چپ مېلمانه دي دې ونه کړله عمرانه دې ونه کړله د خیر کې د فیصلې زما دي ښه دا فیصلې دا زما فیصلې دي تاسو دومره چغې راغستې دي زه ورځم کاکاجي له چېرته یارم ته یو پټي دکان ته لاړ دا څنګه چې شو لکه زری راوړه وای نو اوس په اسمانو ګډه هم تیرا کړه کاکاجي اجي ته زما په خبره باندې تا غور فکر ونه کړه ستا ټول خبره ته مې سوچ کې خو چې مشران کوم خبره کوي تاسو بغیر نه سي د کشر غب اورې کنه کشر چې په ځواني کوي دی واده غواړي دا زمونږ پیسې دي دا خو واده قابل شه کنه نو وای نور څه کوم تک مزدورونه کې سال 10 بجې ته خوب پاتې ها نو کاکاجي ما خبره کوله وای ته زما خور دی ورکه کنه او دا غي ډولې ته شنو هغه نه مخکې زما جنازه وچه دا بچي دا قسمت خبرې دي ښه دا جنازو منازو خبرې دي او به ګوره کنه دې کوم کنه دي سات ته ګوره دا نظر ته ګوره مړه دا جنازه به وشتېږي که نه نو بیا خو له اوس ورکه زه یم چې کې بیا نه دایي تاسو سره راوستم یا قسم شه ټول ګونه ستاره وای نه مانه وای دې خبره کوي خبره کوي دله به جنې نه کوئ اول به یې ماله کوئ
روره کار روزګار ما وګوره ساره هغه خانانو ته بیګار ویلو هلته هم نه دی تللی نه کور محله دا خلک پسې وي چې راځي وایي کله دې پسې ماران په خاطر څه باندې وایي جګړې سړی؟ لګولې لګیا. شرمېږي کله خو خبر راوړل ته خبر را سړی کوتریا چپ کا ظالم ګور تا باندې خپل وام ګور چپ کا الکه سب ډاکټر مې نه راغلی ته مې مګلی تا څه سره راوستم یا دې شرمول دې راوستم د تاسره پیدا قشن په ډوډو لاسونه کېدو د بچو جواب مکوه دا څه کار دی کنه حاجی چې دا خلکو تارین کو ها څنګه خو حاله بس وکړه ورته دوی ته واچې راوړل که جو کپ چې اوس کیو چې کوم لا شاید پته نه خبره پکې منشن کا ستاره پاره خو ته بيخي وایم نه کنه زما کې زم د لود د رښتیا لپاره یو زما په دې کلی کې هغه ورله کوم چې ته به دا خو نه وګورې لومبي او پدان باندې بلکا چپ کې دا ما یو سوچ لمبو ته والی ولا فیصله وکړو دا ځوانه بکینو تاسو پکې وای چې دا چا راوخته به دا هاي سیا بس صحیح ده د سره پاره تاسو دي دې ټول به خامخا کور بولا باندې او بولا بادوم خو چې کار کیو کار به کوي بیا خامخا دا څه په دمنو له سوګلو خو نه ور کوي کې بیا خځو نه کوي څنګه به چې کار نه کوي به ویني به نه نه ته درې کوم یا نشي کوم یا ځاګانو ساله په غم وایي خبر نه اے دا بس پری په لور پسیم دا ګرځي ساله به په نو ته په حال شه ولا وی وقت سم وقت سم وقت شي کوم خبره کوي وانه څو والله د سر په ما کوم غواړي دا په پردو زنانو پسې ګرځي لومبه په مال خلک پرې دا غدا بس پری د لور د نمبر غوښتو د موبایل ما تر څو هغه جانزاده زامن ویل دي یا بچی ما ته پردو زنانه نمونه مالا شای به ته په ګوسو کې ولاړی ولا په ډبې او په داستر به وشتي مو تاسو مخکې به می جنازه روانه یو نو زره ته نمونه لم دې پسې ګرځي دغه لګي کینه کټه کینه دا دا چې زمون د خدای درکې کنه یو دا دا بیا به په ختم کینه هم دغه دغه چې تاسو دغه دغه توبه مو باسا کینه یا توبه کوي نه مخامخ تاول زموږ یو فون د سیګنل دی نه دا ډاول هغه پلاس د شیشلو کو ډاول دې په دې خو باچی زه ته مې بوټي ورته چپړونی سلرګي راواله ودونی سوینا پوهه بشي خیر دې پوهه بشي لا دا مو په مخ کې په شرمونو باندې شامدم حق نه یو زما شه تاسو دې ځامن دي زما دې څه دا کار سم کړه ولې اوس ما وړي کارمم د لبملا مالش وجه بچی چې ما پرې دا اسیم لا نه داسې تختر سره ولا داسې نه چي تر علماء علماء دوګین دی وګوي ته خو سیم نازي وکنه دا مخامخ تاول دا یو فون دی دغه باندې یو زوم والے ولګه سیګنل بیخي نه راکاږي نه نت کار کوي یو کار کوم یو کار تا پکې وېداندوم دا ملته نو ay شابسي او دا ستنه ولا بدي غاخونو بس کله کون خلو هم دغه جوړ تر واره کوم سیګنل بډې خبره ته وکړه زما وره پینځه کړه نازمي دې وکړل او دا دوه دې نو کاران نه کړه کنه او دا دنیا خلک دې په دې نو کاران کړو ما ته لګ واچو زه ډور دا به نصیب لا څنګه نه تا صاحب بچی تا بچی به څنګه کاران کوم وا نه څنګه نازمي بیا تو دې تا ګوره پهله د مال مخه واغستا دا دا وتا ګوره لا ولې څه پورا چیرې بس کې ښه خوش کا چه بس خوش کا چه دې راوړه خوش کا نو ولې سو کما زه دکان ته لاړ دا تر به لاړ شي صبر راوړي ګوره دونه تشتور راغی خلک چې ملمانځي چا کړی